الدنيا مكان بدانا دارنا بالدنيا بدي أرس رحمن بدي رحمن باشر زرخمان جي وش هذا زمان زي بوضات بالمكان كامل جيران يا رب أنا أقدر كذا أنا شاب بيوقف بيشهور لي بشيرنا بكراوة دسين هميشه به حقوق به شعور وي چې محمود د خمار د دې دنیا گرفتار به همې گرفتار به چنه درلو دي دې چنه ورو دې کې چې نور څه نشته سیمنټ مېمنټ باندې کې نشته زموږ چې خبره وکړه خاور سیمنټ چنه راو دا خاور د چونه د خمشته دا خاور دا چنه دا ښه سیمټ نه دی لګا دې کې چې سیخ پکې نشته سیخ مې پکې نشته دغه شیخ نه سیخ پکې نشته څه خو نشته نه سیخ پکې نشته او باران سره باران بالکل د ټیک ټاک هغه د خلکو ته حیوانات دی کلامات نو خالي نه په ملګرو خیر دی کولی نه ما به علم ستاسو نوم کړی وې حدث بشو دا شي کنه دا شجره ده نه یې سجره ده راځي پورا مستر پښتانه څنګه کیږي چې شجره د خپلو بسم ټول د درګې چې دا وایي منتظر راځه زیارت مو کوي منځري بابا زیارت دا خو د دې سره دا نور څوک دي نور هغه یو سادان دي دا فرق سادان دي ها هغه ماشوم دي یو سادان دي ها دې یو باندې نو کړی باندې څه باندې ها ها منځري بابا واده نه کړی نه نه نه
تعارفي خبره خدا ده چې اول خو ډېر خوشحاله یو چې شهباز لالا او ظهیر لالا او منتظر بهیدا زموږ خواله راغلل هغه افغانستان د من نه نو ډېر فخر ډېر ویاړ در باندې کوم ډېر ته خوشحاله یم او بل منظرې بابا چې کوم دی زموږ کوټ منظرې بابا دا زیارت دی د درګۍ نه تقریبا په 40 کیلومتره کې پروت دی او د درګۍ نه چې سړی را روان شي نو بیا ښکاره د موسی مینې پل دی دغلته چیک پوسټ دی د هغې سره به تپوس وکړي چې منظرې بابا ته ځم نو سیده زموږ لار ده بیا بړه زمونږ کلی دی مینه هم زمونږ کلی دی او کوټ هم زمونږ کلی دی منظرې بابا بس ته کوټ او منظرې بابا دا یو ځای یاره زمیر خان ډېر ښکلی ځای و موږ یقینا چکر ولګو هم لیدل زیارت هم وکړ دا ګیر چاپېره ځایونه ابراهیم تاج تاسو ته خو نور هم په ویډیو کې ښیي خو ډېر ښکلی ځای دی ډېر مزېدار ځای دی مهرباني او تاسو هم بختور یې د دې کلي خلک هم بختور دي چې دا سیستي په دغه ځای کې لري وخت په وخت زیارت ته راځئ بالکل او نور خو زمیر خان تعارف وکړو چې څوک هم راځي د پښتونخوا د هرې سیمې نه نو بس د زمیر خان په دې پته باندې راځي د منظرې بابا لپاره راسي بالکل منې ټول دی یو ځل ضرور راشي ان شاء الله را دي شي چې وي او تاریخ یې دلته کې په ګټو باندې لیکلی هر څه باندې لیکلی شوی دا شی زما په خیال 1023 دی او وفات یې چې دی 1090 عیسوي یا میلادي کال دی. شاهخان خټک بابا په دور کې تېر د شوی خوشحال بابا او د مغولو د حکومت دوره ده. او دومره هم ویل کېږي چې دا د خوشحال بابا سره دوی کېدای شي ځکه خوشحال بابا سره څه دښمني وه او دغه پورې ولا وژلی و. تېره شوې ده بالکل نو بیا به په دغه خو مونږ تعارفي ریپورټ غوندې هغې خو به د شهباز لالا بیخي معلومات ښیي هغه به مونږ د ټول هغه بیا هسټري به ټوله بیا هغه به بیا مونږ د شهباز لالا نه په بله پیره کې هسټري غواړو صحیح